چې عبد الله مبارک رحمه الله فرمایلی دي چې وهل بدل الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دین ته چا نقصان رسولې درې قسم خلق ناکار مليانو ناکار پیرانو او ناکار بادشاہانو د درې قسم خلقو دین ته ډېر نقصان رسولې او اردو کې چا ترجمه هم کړی دا چې ہے تباہی دین کو ان دین سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بی دین سے د ټولو خبرونو اندازه معلومیږي چې ګوره علما دوه قسمه دي یو ربانیین علما چې د الله نه یریدون کې خلق دي علم د دې لپاره حاصل کړي دي چې زما جهالت ختم شي د جهالت نه وځم علم د دې لپاره حاصل کړي دي چې زه خپل آخرت سم کوم خپل عمل برابر کوم او علم د دې لپاره حاصل کړي دي چې نور خلقو ته وخه د علما ربانیین دي دا د الله نه یریدون کې خلق دي د ګناهونو نه ځان ساتي او خپل ژوندۍ د الله په طاعت او په تابعداري کې تیري امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي دا اوچت خلق دي او دویم هغه خلق دي چې هغه د علم په تقاضو باندې نه چلی علم یې کړی دی خو د علم په تقاضو نه چلی دا علماء سوء دي ناکاره مليان دي دا او الله دې سپوس مثال ورکړی دی د خروس الله مثال ورکړی دی محمد ابراهیم محمدی